په شمالي وزیرستان کې له یو مرګوني برید وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دغه هیواد کې د افغان سفیر مرستیال را احضار کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی دی چې باید د هغو ګواښونو مخه دې ونیول شي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. کابل تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په کراتو ویلي و چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. افغانستان هم د پاکستان د مخالفینو تر شا نه دی او پاکستان هم د خپلو ضعفونو پر افغانستان باندې نه وراچوي. هلته په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د پوځ په یو مرکز باندې برید وشو. 4 پاکستاني نظامیان پکې ووژل شول. موږ د نن شپې په تودو خبرو کې په څو مهمو پوښتنو باندې تمرکز کوو. د ادعاو او ملامتیو دغه لړۍ به تر کله دوام پیدا کوي؟ آیا پاکستان د دغو ملامتیو او ادعاو تر شا کره اسناد لري که نه دغه اقدامات خپلسري دي؟ دغه وضعیت به د دواړو هیوادونو ترمنځ تر کله دوام کوي؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مشئ. تاسو ته د خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. راسره په دغه بحث کې 3 قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی عبیدالله بهیر صاحب، د نړیوالو چارو شنونکی زلمی باور صاحب، او په راتلونکو څو شیبو کې به هم د سیاسي چارو بل افغان شنونکی فضل الرحمن اوریا صاحب له موږ سره یوځای شي. ستړي مشئ، بخیر راغلی. استاد، غواړم چې بحث مو تاسو سره پیل کړم. په پاکستان کې برید کیږي، یا یې ټي ټي پي کوي یا یې بلوچستان بیلې کوي، خو د پاکستان حکومت بیا ادعا چې د افغانستان په حکومت باندې او وایي چې افغانان د دغو بریدونو او ګواښونو تر شا دي. څه ډول یو نظامي او سیاسي منطق دی داسې؟ سلامونه نیکې هیلې نیازي صاحب محترم، تاسو ته درنو میلمنو ته خواږه لیدونکو ته علیکم السلام. مخکې خو بیا هم یو دروغ بانه خو به دوی لټوله چې یا به تذکیرې را پیدا سوې یا به یو څه بل دلیل وړاندې سو. په هغې کې به هم شواهد به درته نه وړاندې کولو، خو ادعا به کوله چې دا افغانان دي. اوس ګوره ټي ټي پي برید کړی نه وي، دوی تیار ملامتیا په ما او تا باندې اچوي. دا د موږ تاسو معاون د سفیر احضارول او هغې ته دا خبر کول دا د دې دلالت ده چې ته د ټي ټي پي تحرک په ما پسې تړې. دلته یو څو خبرې دي نیازي صاحب. امارت اسلامي تکرارا خبره کړې ده چې موږ ټي ټي پي سره باندې څومره اثر رسوخ لرو هغه موږ استفاده کړی. که تاسو دا خبره نه منئ نو زه به ټي ټي پي ته ووایم چې لاس دې خلاص، یو میاشت به دا بله حالت هم وازمایو، بیا به وګورو چې ته حساب ولګوه چې مخکې دې کم حملې کېدلې که وس. یوه خبره. بل اړخ ټي ټي پي امارت اسلامي نه ده، ټي ټي پي د افغانستان طالبان نه دي. افغانستان امارت او طالبان دا 20 کاله چې وجنګېدل، د دوی په منځ کې یو ډېر مهم اړخ یې دا و چې هغوی یو وحدت لرله، یو مرکزي رهبریت باندې ولاړ ولو. امیر صاحب اشاره وکړه د شرق نه غرب پورې به هغه شی تطبیق کېدو. تاسو وکتو څنګه اوربندونه څنګه تیر سولو. دلته یوه واقعه وسوه د اوربند په جریان کې، کله چې به امارت به اوربند ومنو، او همداسې دا اوس حکومت ته چې وګورئ چې یو امیر المؤمنین نه فرمان راځي چې دوی خوښه یې که خوښه نه یې ټولې په ځان تطبیق کوي. ټي ټي پي دغه رقم ته کنټرول نه لري په خپل ډلو باندې، ولې چې دلته ډېر مختلف ډلې راټول سوي دي د یو چتر لاندې. مثلا ټي ټي پي بار بار رهبریت خپل مجاهدینو ته خبره کړې ده چې تاسو به ملکی افراد نه وزنئ، ملکی هدفونه به نه ولي، په شارو کې به عملیات نه کوئ. او تاسو وګورئ چې د آخري څو حملې چې وسوې په شارونو کې وسولو، پېښور کې، په اسلام آباد کې، دا ټول د دې دلالت کوي چې دلته د ټي ټي پي هغه کنټرول په خپل افرادو او خپل ډلو باندې هغه رقم ته نه ده. نو د ټولو سره د پاکستان اصل کې یو ډېره غټه ناکامي دا ده چې دوی په خپل سیاستو کې ځان د یو داسې نقطې ته رسوي چې بیا له هغې نه شاته نسي راتلی. مثلا دا اوس د فلسطین او د خپل عسکر لیږلو موضوع ته وګورئ. رایټرز مقاله ورکړه چې عامر منیر خپل ځان یې داسې یو سخت حالت کې ایښی ده چې اوس روان ده ټرمپ ته، ټرمپ ورسره مجلس غوښتی. په مجلس کې ټرمپ ورته وایي چې عسکر به لیږي، او دلته چې که دا ورته نه ووایي نو دا ټرمپ باندې سرمایه ګزاري سوې ده د پوره کال دغه ټول له منځه ځي، ولې چې ټرمپ خو داسې عقدهیي ده چې هغې ته چې نه ووایي هغه بیا در سره دښمني ته اړیږي. او که ورته ووایي نو دلته خپل نظام او خپل ولس ځان سره نور هم پردی کوي. نو او دوی خپله ځان دې نقطې ته راورسو. په دې چې مارکو روبیو به تاسو لیدلی چې پرون د وزارت خارجه په سټیج باندې ولاړ دا خبره کوي چې موږ د پاکستان نه تشکري کوو چې دوی د موږ په وړاندیز په اړه فکر کوي. یعنی دوی ته روحیه دا ورکړې ده چې زه در سره منم، زه درته عسکر در لیږم. او ګوري دا داسې عسکر نه دي، یو خو د په ملل متحد کې پیس کیپینګ ورته وایي چې ته لاړ سې دوه اطراف په جنګ کې وي، ته دا نه کوې،
ته هلته ځې ته به د حماس خالي سلاکه د دې عسکرو هدف دا ده چې دوی به نوځي بجای دې نه چې اسرائیل پې ډزه وکړي اتا د عسکر به پې ډزه کوي او دا به اول وار نه چې پاکستان دا کار کوي. پاکستان دا په تور سپتمبر د ضیاءالحق د باچایي په وخت کې دا کار کړی ده. دوی تیاری لیږلي دي، د خپل ایرفورس کسان یې لیږلي، سلهاو پیلو کسان د فلسطین د یاسر عرفات د غورځنګ کسان یې ورته شهیدان کړي دي. اوس به بیا د فلسطینیانو په ونو باندې دوی لاسونه ککړ کړي. هدف مې دغه ده چې دلته پلان نسته او دا یو ډیره غټه بدبختي ده چې موږ تاسو یو داسې یو مقابل طرف سره مخ یو چې هغه پلان نه لري چې کومې خواته روان یې، ټي ټي پي سره جنګ کې نه کې، ما سره جنګ کې نه کې، یو لاره سره پیدا کو مذاکرات کې. یو خواته درته وایي چې زه در سره مذاکرات کوم، بلې خواته د دې د انګلیسي په اصطلاح سینه ډبول سیاست کوي چې هر چېرته کیني ځان داسې زورور ښکاره کوي. ته خو دواړه کار نسي کولی چې یو خواته به ته دومره زورور یې چې ته پاکستانی خبریالان اوس دا خبره کوي چې دا خو شکر وباسي چې د قطر په منځ کې مداخله وکړه که نه موږ خو په کابل ور روان ولو. نه د پاکستانی خبریالانو خبره. نو سړی ورته وایي شکه دومره زړور وي بیا څنګه په یو ساعت کې بیا مذاکراتو ته هم کېنستې، بیا 3-4 مذاکراتو ته کېنستې. نو دوی دواړه اړخونه غواړي چې ولوبوي او دواړه اړخونه نه لوبېدل کېږي. دلته هم امریکا سره هم ته دا نسي کولی چې خپل ملت نه د جهاد او د فلسطین کارت وکاروي او بل خواته د اسرائیل او د امریکا خوشحالولو لپاره هم هر شی وکړي. د چین سره هم غواړي ملګرتیا وکړي، امریکا سره هم غواړي ملګرتیا وکړي، دواړه سره غواړي نفاق وکړي. نو اخر تر هغو پورې دلته یو سیاست، واضحه سیاست او لیدلوري باندې مبني سیاست پاکستان خپله نه کړي. فلسطین والا جنجال کې به هم بوختي، ما او تا سره به هم په جنګ کې بوختي او دا ټي ټي پي قضیه به هم نه حل کیږي. یو پوښتنه کوم په لنډه توګه تاسو کې فکر کوئ چې د تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو اړیکه یوازې ایدیولوژیک ده چې هغه ګډ ایدیولوژي مشترکات دي، که نه دا ستراتیژیک او سیاسي هم ده چې یو بل تحریک او یو د بل په ګټه باندې څه جنګ او اقدام وکړي؟ نه دا یو تحریک نه ده. دلته خو ستونزه همدغه ده چې یو د طالب نوم سي ده هغه پکې مشترک ده او دلته یو بیعت هغه د احترام او د تقدس نگاه نه ورکول سوی ده. هغې مطلب دا نه ده چې د ټي ټي پي امیر د امارت اسلامي امیر نه قمانده اخلي یا د هغې ته جوابګو ده. نو او دغه شی پاکستانیان په زوره دا شی خلک ته خلطي چې دوی خو یو ډله ده، یو په دې خوا سنګر کې ده، یو اخوا کې ده. بخیر و سلامت اوسئ. ډېر ښه، تاسو ته هم ښه راغلاست. وایم تاسو سره هم راځم. باور سره فکر کوئ چې دا کوم بریدونه چې په شمالي وزیرستان کې شوي دي او بیا دې خواته پاکستان وایي چې تر شا بیا د افغانانو لاس ته یا باید د افغانانو تعهد وکړي چې ګواښونه د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه نسي، د منلو ته داسې یو دریځ حتی که نړیوالو ته وړاندې شي هغه پردي لوري ته؟ سلامونه نیازی صاحب، تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د بحث درنو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نیازی صاحب محترم، ټول هیوادونه که هغه څه ګاونډي هیوادونه دي، که سیمه ییز هیوادونه دي، که نړیوال لوی قدرتونه دي، هغه خپلې ګټې غواړي. په سیاست کې موږ دوه تعریفه لرو چې یو حقوقي ده یو سیاسي ده. سیاسي هغه تعریف ده چې د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لخاطر له هر لارې څخه استفاده کول چې هغه زیاتره په دیموکراتیکو نظامونو کې استفاده کیږي، نه په اسلامي کې. پاکستان اوس کوم دغه غیر منطقي خبرې چې کړي دي، چې کوم ترهګر چې په شمالي وزیرستان کې کوم بریدونه ترسره کړي دي، دا موږ غندو، په کلکه یې غندو، ځکه د افغانستان هیواد همیشه د نورو هیوادونو درناوی امنیت ته درناوی لري او دلته شاید عام لس هم ډېر ضرر لیدلی، نو په کلکه یې غندو. اوس راځو دغه د پاکستان پالیسي او استراتیژي ته، چې پاکستان پالیسي او استراتیژي داسې یو استراتیژي ده چې هغه له غربي نړۍ څخه اخیستل سوې ده، نه د اسلامي. او غربي دیموکراسي غواړي چې په خپل ولس په خپل ټولنه کې تطبیق کړي. موږ تاسو یو دیموکراسي لرو، یو اسلامي دیموکراسي، یو غربي دیموکراسي. دوی اوس ته فکر وکړه هغه د غرب دیموکراسي تطبیقي په خپل ولس کې، په خپل ټولنه کې. دین له سیاسته جدا نه ده نازی صاحب محترم، خو دوی همیشه سیکولار کړی ده، جدا کړی ده. دومه موضوع دلته غواړي چې امپریالیزم تطبیق کړه پاکستان په هیواد کې. د غربیانو په حساب فیمینیزم یو د موږ تاسو د ښځې حقوق برابرول دي، خو غربیان ورته فیمینیزم وایي. نو راځئ موږ تاسو وګورو چې ولس له تا ولې ناراضه ده. اوس خو د افغانستان هغه ترانزیت لارې هم بندې دي. افغانستان هیواد، د افغانستان چارواکي څو دفعې ویلي چې دا خاوره د هیچ چا په ضد باندې نه استفاده کیږي.
ولس له تا ناراضه ده. ولس کول درته د TTP موضوع تحریک طالبان پاکستان تا اسلامی ارزښتونو ته پایبند نه یې، ستا استراتیژي ستا پالیسي د غربي نړۍ څخه اخیستل کیږي. دوه، د تا د TTP مشران چې تقریبا 50 مخکني خپرونه کې مې یادونه یا 80 میلیونه پښتانه دي بخښنې سره سیاسي مشارکت دې نه ده ورکړی، اقتصادي څانګه کې د برخه نه ده ورکړې، پارلمان کې د برخه نه ده که دې ورکړې هم ده ډېره محدوده. یو موضوع. بله موضوع بلوچان وګوره، تقریبا 9 الی 10 میلیونه بلوچان په پاکستان کې ژوند کوي. د هغوی ته دې همداسې سیاسي مشارکتونه نه دي ورکړي، مشران دې ورته بندین کړي دي، د خویندې دې ورته کونډې کړي دي، نو دوی د خپل حق د غوښتو په خاطر راجګ سوي دي. موضوع ته اول لاړ شه خپل ولس ته مراجعه وکړه. اسلام دین له سیاست سره یو جای ده، ځکه موږ تاسې بهترین نمونه امام محمد غزالي لرو چې د اسلام په یو ځای کېدو سره موږ تاسې کولی سو هغه خپل سیاست ښه ولوبوو. د خبرې یو غورچن مو دا ده چې د پاکستان ناامنۍ خودجوشه دي، هر څوک پکې لاس نه لري ځکه پاکستان ظلم کړی د خپل د ملت پر وړاندې. همداسې یو څه؟ بله. ته راسه ولس ته دې مراجعه وکړه چې د ولس غوښتنې دې چی دي. دین د اسلام بهترین حقوق ښځې ته ورکړل سوي دي. یو مثال به درکړمه، کله چې موږ تاسې یو لور پیدا سي د هغه ټول حقوق پلار ورکوي. بیا کله چې مثلا هغه ځوانه سي هغه د بخت طرفه لاړ سي بیا هغه ټوله نفقه میړه په سر اخلي. او کله چې مثلا بیا مثلا زمن غټ سي بیا ټوله نفقه زمن ده ته وایي د ښځې حقوق. خو دوی د ښځې حقوق ته فیمینیزم ورکړی، د غرب موضوع نظام سرمایهداري کړی، کاپیتالیزم کړی هم ده. اوس راځم هغه ته. اوس یې کوم مثلا دغه د افغانستان د سفیر مرستیال چې دوی احضار کړی ده، دا خو یو اصول ډیپلوماتیک هغه دي چې موږ تاسې باید وخت د دوی سفیر کله چې هوایي حریم نقض که احضار کړی و، خو د موږ وایي چې مشترکاً به همکاري وکړو دواړه، داسې به همکاري وکړو چې یو مسلکي او منطقي ځواب وکړو. ځکه دغه ترهګر که هلته هم ناامني افغانستان ته هم پراخېدلی سي، خو غیر منطقي فشارونه نه چې ته فقط نه کوم اسناد لرې نه کوم شواهد لرې، فقط غیر منطقي فشارونه ته کوې چې هغه د مننې وړ نه د افغانستان ولس ته دي، نه د افغانستان هیواد ته دي، نه د افغانستان اسلامي امارات چارواکو ته دي. بخیر سلامت اوسئ. ولیا صاحب 2500 کیلومتره دغه ډیورن فرضي کرښه چې د پاکستان هم یو اټومي ځواک ده، په زرهاو سرتیري دلته ځای پر ځای کړي دي، د فرضي کرښې امنیت دوی نیولی دی دوی په خولو. نو بیا څنګه دغومره کسان تا ته دراوړي، د افغانستان له خاورې نه دراوړي، هلته تا په کور کې ناامنۍ او بریدونه کوي، بیا یې پر افغانستان باندې اچوي. د منلو ده داسې دریځ؟ مننه. ښه پوښتنه ده. تاسو ته درنو میلمنو ته په بحث کې او درنو لیدونکو او اورېدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. پاکستان شاوخوا د 550 جنرالانو لخوا څخه د 80 کاله رهبري سوی او مدیریت سوی ده، او دغه 550 جنرالان د پاکستان یو نظامی اقتدار نه ښیي، بلکې دا د دوی یو سیاسي او اقتصادي نفوذ ښیي. هندوستان 1.2 میلیونه اردو لري مګر 350 جنرالان لري. دوی 6.5 اردو لري خو دوی 5.5 جنرالان لري. دا فقط که یو نظامی اقتدار نه ده، دا د دوی سیاسي نفوذ، اقتصادي نفوذ، په کورني سیاست کې نفوذ او بهرني سیاست کې نفوذ ده. او دغه 550 جنرالانو 80 کاله د پاکستان 240 میلیون اسیر کړی ده. د دوی وینې زبېښي او ځانونو ته بهر له پاکستان څخه په اصطلاح باندې جزیرې اخلي، مځکې اخلي، بلډینګونه اخلي، ښارونه اخلي. او دغه 550 نفره چې دي دا یا د اسرائیلو جاسوسان دي، یا د امریکا جاسوسان دي، یا د انګلیس جاسوسان دي. هیڅ یو د پاکستان د ولس ګټو ته ژمن نه ده، او دوی مطلق د اسرائیلو، امریکا او انګلیس د هدایت پر بنسټ باندې ګام اوچتوي. اما راځو اقلیتونو ته چې تاسو ډیورن فرضي کرښې ته اشاره وکړله چې د دې کرښې څنګ سره اقلیتونه دي، پښتانه دي او بلوچ دي. دغه پښتانه او بلوچ 80 کاله محروم او محکوم ساتل سوي دي، او د دغه محرومیت او محکومیت په نتیجه کې اوس بلوچانو قیام کړی ده.
خپل ازادي او استقلال غواړي، دا د دوی مشروع حق ده، باید ورکړل سي. نور نه غواړي چې د دغه 550 جنرالانو تر استثمار او استعمار لاندې اوسیږي. بلوچان دومره په تنګ سوي دي چې د دوی نجونې او ښځې راځي فدایي حملې کوي. یعنی بلوچان له ژونده په مرګ خوشحال دي، په خپله خاوره، په خپله مځکه، په خپل وطن کې. د چا د استبداد په نتیجه کې؟ د دغو جنرالانو د استبداد په نتیجه کې. نو د هغوی جګړه یو ازادي بخښونکې جګړه ده، د خپل ازادۍ او استقلال لپاره مبارزه کوي. دا د دوی حق ده. دا نه افغانستان پورې اړه لري، نه هندوستان پورې اړه لري، نه کوم بل هیواد پورې اړه لري. څنګه سره زموږ پښتانه دي، پښتانه دومره محکوم ساتل سوي دي چې ته پښتونخوا کې ګرځې، ته فکر کوي چې په افریقا کې ګرځې. نو هلته هم مدني مبارزه ده د دغو جنرالانو په ضد باندې، هم وسلوال جهاد ده. ځکه دا 550 جنرالان دومره فاسده او دومره خاین دي د پاکستان ولس ته، او دومره د غرب انګلیس او امریکا او روسیې ګوډاګیان دي چې د خپل ولس وینې زبېښي او هغوی ته یې ورکوي. د پاکستان ملت د راپورټ سکته د راوچې دوی له قدرت. بس همدغه ده چې اوس راپورته سوي دي. بلوچان هم له دوی نه ازادي غواړي، او نور TTP ده او نور ځواکونه د دوی جهاد اعلان کړی ده، د دوی پر ضد باندې جهاد کوي، او نور دي مدني مبارزه کوي، لکه انصاف ګوند، پلساو ګوندونه نور دي. پس په یو غږ باندې د پاکستان ولس نور د دغه 550 جنرالانو ولکه نه غواړي، د دوی حکومت نه غواړي، د دوی بقا نه غواړي. هر یو په خپل توان سره څوک جهاد کوي په توپک باندې، څوک جهاد کوي په قلم باندې، څوک جهاد کوي مدني مبارزه باندې. نو پس راځو دې ته چې دغه ناخوالو کې هیڅ بهرنی هیواد په شمول د افغانستان نه ښکیل و او نه ښکیل ده، تر هغو چې دغه 550 جنرالان په پاکستان ولکه ولري. هر ورځ به د پاکستان وضعیت هم د اقتصادي لحاظه هم د سیاسي لحاظه بحراني کیږي. بخیر و سلامت اوسئ. استاد، یو مسله چې ما ځان سره نوټ کړې ده، د کوم کسان لکه عمران خان چې یو څه ښې اړیکې غوښتې له افغانستان سره، ته بیا په اسلام آباد کې محکمه جوړه شوې ده، ته 11 کاله قید ورکړی، 14 میلیونه کلدار یې فکر کوم ته به جریمه ورکوي. نو دا یې تر اخر د زندان کونج ته واچولې. زما هدف دا ده چې هر هغه کس که په پاکستان کې جرأت وکړي چې له افغانستان سره د اړیکې ښې سي، نو هغوی دوی وهي، له پښو یې غورځوي. نو بیا هېڅ امید نشته چې د اوسنی حکومت له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. نیازي صاحب، یو افغان مخور سیاستمدار عمران خان ته ورغلی و او ورسره مجلس کې ورنه پوښتنه وکړه چې تا خو یو وخت کې وعده کړې وه چې زه به افغانانو ته زمینه سازي کوم د تجارت بهتره کولو لپاره. هغه افغانان چې دلته په نسلونو باندې په مهاجرین پاتې سوي دي، هغوی ته به لاره برابرومه چې دوی دلته پاکستانیان سي او د دوی په اصطلاح شناختي کارت ترلاسه کړي. نو دا کارونه دې ولې ونه کړو؟ نو هغه په هغې مجلس کې د خپل جنرالانو خواته اشاره وکړه، وایي دوی مې نه پرېږدي. نو هغه وخت هم چې دا په واک کې و او دومره یو مشهوره صحرا وه، په هغې کې هم فوج دا سیاست ته نه پرېږدو. بیا خو تر دې حده پورې چې دی دا د رئیس د استخبارات او رئیس د ملي اردو دا یې داسې کسان ولو چې د خپل خوا ولو، په هغوی باندې یې بندیخانې وکتلې او عمران خان هم په بندیخانې کې واچو. دا ټول یو خواته. نو دلته خبره دا نه ده چې دوی خاص له ما او تا سره دشمني لري که نه لري، دوی پلان نه لري. هماغسې هر څوک په راست د ملي اردو کې برابر سو چې د هغې موډ او طبیعت چې سر رقم ته و، سیاست هغه اما رقم ته مخ ته ځي. بل د پاکستان ګوري که ما او تا باندې دا تور لګی، دا پی ټی آی خبره تاسو یاده کړه، هغه درته وایي چې TTP والا ماته ډېر غټ سردرد ده او دا د افغانستان له طرفه ماته متوجه ده. سړی ورته وایي چې اوشه چې دې سم دي پاتې لا غاړه که نه چې ته څه دې سم دي. نن یو مقاله مې لوستله، یو پاکستاني لیکوال لیکلي و، پاکستان واحد ملک ده چې 20 کاله نه GDP او اقتصاد یې په ټیټه روان ده. هر کال د دوی GDP په منفي کې 20 کاله. د میرمنو په اړخ نه بدترین هیواد حسابي، زه فکر وم 146 هیواده په لیست کې راځي، 146 کې دلته پی ګاپ چې ورته ویل کېږي چې سړي څومره پیسې ګټي او آیا میرمنه دخل لري که نه لري. دا
بل اړخ یې هیومن ډیولپمنټ انډیکس ته چې خلک خوشحاله دي که نه دي په هغې کې د دوی ډېر بد ارقام دي د بیکاري ارقام یې په دنیا کې پورته ترین ارقام دي د بېسوادي ارقام یې دنیا کې پورته ترین ارقامونه دي آبادي یې د دنیا کې ټول نه تیزه لګیا ده زیاتیږي په دې چې اقتصاد د 20 کاله په ټیټه روان ده او آبادي د لګیا ده زیاتیږي دوی وایي چې په راتلونکي 25 کاله کې به د پاکستان دنیا کې درېیمه ټولنه غټه آبادي ته پلان نه لري اقتصاد نه لري سیاسي کشمکشونه لري یو حزب چې د لږ مطرحه و غلا یې نوې کړې ده 40 کاله 50 کاله بدنام نه و هغه د رهبر دې راوست هغه دې په بندیخانې کې واچو چې اوس د ټول اړخو ته چې وګوري دلته دومره ستونزې دي چې دا ټي ټي پي والا که په اول 20 ستونزو کې راسي او بیا هغه ټول په ما باندې تړل بجای دی نه چې ته وګوري چې دا علتونه یې څه دي چې دا ډلې له منځته راغلې نو دا خپل ځان سره هم جفا ده او د خپل همسایګانو سره هم ډېره زیاته مننه کوم باور صاحب فکر کوئ چې پاکستان څنډې ته شوی ده ډېر بیچاره سوی ده زه خو دا وایم که پاکستان د خپلو غلطو استراتیژي او پالیسیو ته دوام ورکړه زه فکر کوم چې له تنقشه یې شاید له نړۍ څخه پاکه سي ځکه خو نه ټي ټي پي ورته راجګ سوي بلوچان ورته راجګ سوي دي پښتانه ورته راجګ سوي دي خپل حق د غوښتو په خاطر سندیان ورته راجګ سوي چې یعنې پاکستان په موږ باندې مسلط سوی ده شیعه مذهبي خلک ورته راجګ سوي دي چې تاسې مذهبي توپیرونه لرئ ورسره ناراضه دي تې افغانان ترې ناراضه دي هندیان ترې ناراضه دي چې کله دوی هغه دا چې دي خپله غلط استراتیژي غلطه پالیسي دي دوی هغه پوځي رژیم چې یو محدوده کړی ده زه دا وایم چې پاکستان یو مسلمان هیواد ده کله چې ګاونډیتوب کې ګاونډیتوب قوانینو ته درناوی ولره نړیوال قوانینو ته درناوی ولره اسلامي موازینو ته درناوی ولره تر څو موږ تاسې دغه شخړه چې تا رامنځته کړې موږ نه د یو مسالمت آمیزه ډیپلوماسي له لارې څخه حل کړو راځو اوس ته دا فکر کې چې د افغانستان سفیر مرستیال د احضار که او کوم هغه ستا کوردننه مشکلات دي دا به د افغانستان په غاړه واچې دا به د افغانستان هیواد ستونزه نه ده او فقط موږ کولی شو چې ویغندو نور هغه د ستونزې د لارې حل څه پیدا کوي هغه به ستا اردو وي ستا استخبارات وي ستا خپل هیواد وي نظر صاحب محترم زه دا وایم چې دا صرف نور هغه کومې ډیپلوماتیکې خبرې چې وسوې ډیپلوماسي چې وسوه نتیجه یې ورنه کړه اوس یې دا موضوع راواخیسته چې په شمالي وزیرستان کې چې برید سوی ده بیا د افغانستان سفیر مرستیال احضار کړی ده په ډېرو بریدونو کې دا مسایل دوی مطرح کړي دي دا د فشار لاملونه دي چې اوس خو افغانستان یو خپلواک هیواد ده اوس افغانستان په اقتصادي له لحاظه له دوی څخه څو چنده پرمختګ کړی ده افغانستان په امنیت کې له دوی څخه څو چنده پرمختګ کړی ده دوی نه غواړي چې یو مرکزي نظام یو مقتدرانه نظام یې ګاونډی اوسي ځکه که یو خواته موږ تاسو هند وګورو هند هم د دوی ګاونډی ده او دوی هم اتومي اسلحه لري هند هم اتومي اسلحه لري تاسې دوی او هند سره وګورئ هند تقریبا په نړیواله سطحه په تکنالوژي کې څومره یو مهم رول لوبوي او دوی پاکستان ته وګوره په کرنه کې همداسې په زراعت کې ورڅونه پرمختګ هند کړی دوی څونه پاس پاتې سوي دي په صنعت او تجارت کې هند څومره پرمختګ کړی دوی چیرته پاتې سوي دي اوس دوی ګوره د هند ګاونډی ده که غواړي چې افغانستان اوس داسې سي لکه هند غوندې یو مرکزي حکومت اوسي اقتدارانه اوسي خپلواکه اوسي او یو واحد غږ ولري نو دوی خو به بیخي منزوي کېږي دا دوی نه تحمیلوي نو د دوی که افغانستان پرمختګ وکړو نو افغانستان مریضان خو هېڅ وخت دوی ته نشته چې تداوي وکړي نو دغه دوی نشته تحملولی یو څه فکر کوئ څه ډول یو برخلیک پاکستان ته په انتظار کې برخلیک د پاکستان معلوم ده لکه څنګه چې دوستانو اشاره وکړه هر ورځ هلته فقر مخ په زیاتېدلو ده لوږه مخ په زیاتېدلو ده دا اوس د پاسه 40% پاکستانیان د فقر له کرښې لاندې ژوند کوي او هر ورځ دغه د فقر سطحه نوره هم لوړېږي بې امنیتي زیاتېږي سیاسي مشروعیت حکومت له لاسه ورکړی ده دا حکومت هېڅ نوع مشروعیت نه لري او له ګاونډیو سره کله له ایران سره جنګ کوي کله له افغانستان سره جنګ کوي کله له هندوستان سره جنګ کوي یعنې په ګاونډیو کې دا یو منزوي حکومت ده د پاکستان د سیمې په کچه دا یو منزوي حکومت ده او اوس دوی بقا چې دغه جنرالان دي دوی خپله بقا د امریکا په غلامۍ کې ویني
او اوس د امریکا غلامي شروع کړې ده، غواړي چې 15,000 یا 20,000 پوځیان بوزي فلسطین ته، غزې ته، او هلته د غزې مسلمانان ووژني، مړه کي، بندیان کي، تر څو د اسرائیلو امنیت خوندي کي. او دغه غلامي د امریکا د دوی ژوند ته نجات نسی ورکولی، ژوند یې نسی ژغورلی. نو پاکستان په زوړي باندې روان ده، د پاکستان حکومت په زوړي باندې روان ده. د دغو جنرالانو لمر زیاتې مخ په غورځېدلو باندې ده، او څوک وغواړي که ونه غواړي پاکستان به تجزیه کیږي او اقلیتونه خپل ازادي او استقلال لاسته راوړي. او پاکستان کې په هر پاکستاني باندې نو دمې ته ورشم او ریاست بیرته به راوګرځېږم. عزتمندو لیدونکو ورځ لنډې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري. تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. مهرباني وړیا سره دا چې دغه 550 جنرالان د اسرائیلو غلامان دي، د امریکا او انګلیس غلامان دي، او یو اسلامي هیواد دوی په خپله پنجه کې راوستلی ده، او یو اسلامي ولس او ملت باندې دوی 80 کاله استبداد کوي او د دوی وینه زبېښي. پس په دغه ولس باندې دغسې جهاد فرض ده لکه سړی چې د اسرائیلو په ضد کوي، سړی د صهیونستانو په ضد باندې کوي، لکه د امریکا اشغال په ضد چې کوي، لکه د انګلیس اشغال په ضد کوي، ځکه چې دا د هغوی نیابتي ډله ده، دا د هغوی جاسوسان دي. پس په هر پاکستاني باندې که هغه نر ده که ښځه ده، زما په آن جهاد فرض ده چې د دغو 550 جنرالانو په ضد جهاد وکوي او د تل لپاره د پاکستان ولس د دوی له غلامۍ او بردګۍ او له دوی نه اخواته د امریکا له استثمار او استعمار، د انګلیس او اسرائیلو له زبېښاک څخه وژغوري. اما راځو موږ وغواړو که ونه غواړو، افغانستان د لوبې په محور کې ده. افغانستان اوس هغې خواته روان ده چې په سیمه کې د یو لوبغاړي په حیث باندې مطرح سوی او مطرح کیږي. وروسته له دې پاکستان دا توانمندي نه لري چې د افغان ولس په وړاندې دوی نظامي کړنې سر ته ورسوي. وروسته له دې پاکستان دا توانمندي نه لري چې افغانستان ته اقتصادي ستونزې رامنځته کړي. پس افغانستان د اقتصادي لحاظه، سیاسي لحاظه، اجتماعي لحاظه، فرهنګي لحاظه په خپلو پښو ولاړ ده او هره ورځ خپل استقلال لا ټینګېږي په دغه مختلفو ډګرونو کې. اما برعکس پاکستان په قرضونو کې ډوبېږي، په بحران کې ډوبېږي او د مطلق یو زوال خواته ځي. که ژوند موږ تاسو په خپل ژوند کې د دغو جنرالانو حتمي زوال وینو او د دغه مصنوعي جغرافیه چې انګلیس جوړه کړې په نوم د پاکستان د دوی زوال به حتما وینو. ډېره زیاته مننه کوم. استاد مخکې مو هم په همدې مسلې باندې بحث وکړ. ښه نن ته پوځیان لیږي غزې ته چې هلته لاړ سي حماس خالص الله کړي، بیا حتما به د غرب فرمایشات پکې چې هلته څه وکړي. دې خواته له افغانستان سره چې کومې شخړې ته لري چې د خپل د کورنیو ناامنیو په دغه هېواد باندې وراچي او هېڅ شواهد هم پکې نه لري، آیا دغه نښې نښانې دي چې د پاکستان سیاست هغه پټ اړخونه برملا کوي او ورو ورو دا هېواد یو سیاسي زوال په لوري باندې بیایي؟ دواړه اړخه لوبېدل اسانه کار هم نه وي، یعنې د دې خباست کریډټ باید ورکول سي، خو داسې یو وخت راځي چې دواړه اطراف در باندې بیا پوهیږي. مثلا تاسو ته به در یاد وي چې حمید ګل به ویلو چې موږ امریکا ته ماتې ورکړه د امریکا په همکاري، او دوی اوس ګوره د چین او د امریکا سیالي ته نه استفاده دا وکړه چې چین یې راوستو، ورته ویل راځه دلته دا سیپک جوړ کړه، سرمایه ګزاري یې پرې وکړه. بیا چې وکتو چې ولا امریکا خو رانه لګیا د مروریزي، بیا امریکا ته وایي چې ته راسه اصل انډیوال خو مې ته او دلته به زه د چینایانو پروژې به درته د بلوچیان تحریک سیم د دا یو ډېر حده پر یو تور دا لګول کېږي چې دوی خپله د امریکایانو سره همکاري باندې چینایان پروژې ووالي په بلوچستان کې چې چینایان شاته سي او امریکایان خپل مصالح په دې سیمې کې محصونې کړي.
نو دوی همداسې دواړه اړخونه لوبې ډېرې زیاتې کړي دي. دلته یو څو مهم سوالونه، یو خو دا دې نقطې ته اشاره کوم چې دا اوس ګوره ما او تاسو سره جنجال کیم، پاکستان ډیر ضرر کتلی ده، خو دوی خو هلته رسنیز کنټرول دومره ده، هلته خو څوک خوله خلاصه کړي. هلته یو مشهوره مقوله ده چې توره پیکپه در پسې راځي اتې بیا به ورک یې که نه. استخبارات داسې په یو بل عربي هیواد د نوم به نه اخلمه، هغه وایي چې کله چې د حکومت په اړه وغږېږې د لمر شاته دې بیایي نو اتې بیا ورک یې. نو پاکستان کې هم همدغه حساب ده. دوی تقریبا دا اوس نوي ارقام راووتو چې کله تورخم دروازه بنده سوې پاکستان 3.5 بلیونه ډالر لکسې حسابو دومره پیسې له لاسه بایللي دي د تجارت. نو دا دومره زیان. دلته یو څو پوښتنې دا دي چې یو باید دې ته فکر وکړو چې دا د ما او تاسو سفیر مرستیال چې احضاریزي څه باید وکړو چې د دې مخنیوی وسي؟ آیا موږ باید خپل سفارت هلته بنده کړو او راټول یې کړو ترې نه راسو؟ ولې چې هغه په خپل په خبرو کې په روایت کې هغه اوس تا ته بحیث حکومت در ګوریم نه، هغه تا ته خطاب طالبان ریجیم کوي، لکه یو ریجیم چې حاکم وي، یا درته تحریک طالبان افغانستان وایي، د ټي ټي پي سره دې تړي چې ته خو د افغانستان والا دا د پاکستان والا دي. په داسې حالت کې چې آیا باید سفارت وتړو نه تړو، زه فکر کوم چې مصلحت په همدغې کې ده چې هلته چې کوم افغانان دي هغوی لپاره قنصلي خدمات وړاندې کولو لپاره هغه مصلحه د فساد نه مفسد نه زیات ده، نو هغه باید هلته په ځای وساتو. خو دلته د دا قضیه بیا څه رقم ته سره حله کړو. په دې چې د ټي ټي پي موضوع اوس غربیان په دې باندې قانع دي، بالخصوص هغه غربیانو ته چې امارت اسلامي ټوله قصه او جریان کړی ده چې په قطر کې چې اوسو، په ترکیه کې څه اوسو، په سعودي کې، هغوی په دې قانع دي چې ملامتیا په پاکستان باندې ده. ګوره پاکستان ما او تا نه ډېر غیر واقعي درخواست لري، هغه دا ده چې دا له ما نه مطالبه دا کوي چې ته د ټي ټي پي سره وجنګېږه، ته راته ټي ټي پي مهار که. امارت اسلامي ورته وایي چې زه به خپل مجاهد ته په کوم مخ جواب ورکوم چې زه خو تا غوندې نه یم چې اسرائیل کې لاړ سمه زه مسلمانان ووژنمه، زه به دلته چې زه ټي ټي پي سره جنګ وکړم، د ما مجاهد راته وایي چې زه ولې د ټي ټي پي سره لګیا یم جنګېږم، زه د چا په هغه پاکستان په غوښتنې باندې ورسره لګیا یم جنګېږم چې په ما یم بندیخانه وکتله، په ما باندې دومره سختیانې تېرې کړې. نو دا چې تر هغو پورې یو واقعي حل خواته لاړ نه سو او دا پاکستان لګیا د نه درکوي چې یا به خدای نه دا غواړو چې پاکستان کې داخل کې یو تغییر راسي، چې تغییر د فکر پکې رامنځته سي او هغوی یو ښه لاره پیدا کړي، منځنۍ لاره چې په یې ورسره وچلیږو. یا بل اړخ به دا وي چې موږ به د نړیوال هیوادونو او قدرتونو په دې قانع کوو چې هغوی یو فشار په پاکستان باندې وارد کړي. بل مخکې اشاره دې ته وسوه د پاکستان د تجزیه کېدلو، یوه ډېره غټه ستونزه دلته دا ده چې دوی خلک ته په مور دواګانو باندې اټم بم رسېدلی ده، او چې د اټم بم ورته رسېدلی ده، اوس نړیوال قدرتونه په دې ورخطا دي چې اټم بم داسې یو شی ده چې یو غټ جنجال ده چې هغه بیا نه حل کیږي. اوس هماغه د اټم بم په سر دوی غواړي چې د دوی د خاوره او د دوی د جوړښت چې د سیاسي دغه په خپل ځي کې پاتې سي، که نه ډېر مخکې به د دوی د پښتونستان او د بلوچستان به له لاسه ورکړي. نو دلته دغه د اټم بم یې ده چې ایله بیله دا هیواد یې ورته یو ځای ساتلی، خو که دوی په همدغې لارې باندې مخته رواني، اخر به دنیا هم د دې نقطې ته رسېږي چې دا پنجاب دې د اټم بم وساتي او دا نور خلک باندې ظلم اتې پرېږدوي، ځکه چې خبره بیا جنایتو ته اوسي، نزل کشي ته اوسي او دا قضیه نه حل کیږي، دا ایله بیله نور په خرابېدو خواته روانه ده. په خیر و سلامت اوسئ. باور سې فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکې به کوم لوري باندې حرکت کوي؟ د شخړې او تاویلي او ماکړې به همداسې دوام پیدا کوي؟ نظر صاحب محترم، زه به دا ووایم که پاکستان له خپلو ناوړه غوښتنو تیر نه سي، چې دا هم صرف یو بهانه ده، دا ډیپلوماسي هم نتیجه نه ورکوي. هغه وخت به نتیجه ورکوي چې د غربي نړۍ اشین سیګنال خپل ور وښیي، بیا هغه وخت، ځکه دا خپلواکه نه ده. پاکستان دته پروژه بل چا ورکړې ده او د تطبیق په خاطر صرف عملي کوي. نو دته نه اسلامیت مهم ده، نه ورته مسلمانیت مهم ده، نه ورته دین مهم ده، نه ورته ولس مهم ده، هیڅ شی ورته مهم نه دي. فقط هغه خپل جیوپولیټیک نفوذ ورته مهم ده چې له هغه طریقې کولی شي خپل استراتیژیک اهدافونه لاسته راوړي. اوس راځو پاکستان، اختلافونه په ټولو هیوادونو کې شته عزیز محترم. الحمدلله شکر دغه 15 کاله چې د افغانستان اسلامي امارات راغلی ده، شاید حتی په لوړه سطحه لوړو ابرقدرتو
شاید داسې امنیت ونه لري لکه افغانستان چې لري. حتی په امریکا کې ګورئ دیموکرات او جمهوریت خواه اختلافونه لري، په چین کې ګورئ د کمونیست ګوند یو هغه اختلاف لري، په روسیه همداسې له اوکراین سره اختلافونه لري. اوس پاکستان په دې پوه شوی ده چې سیمه ییز هم په دې پوه سوي، ګاونډي هېوادونه هم په دې پوه سوي چې پاکستان دوه مخی سیاست روبي. هلته ته په مشروعیت دې نه پېژني خو مسؤلیت درته راجع کوي. مشروعیت دې نه پېژني، وایي ته زما مسلمان یې. یعنې ده داسې فکر کړی و چې په هغه واله کې چې د افغانستان اسلامي امارات راغلی و، حتی په بهرني سیاست کې استازیتوب کاوه، استازیتوب یې کا. نو دا اوس ده ته د تحمل وړ نه ده. زه به دا وایم دغه ډیپلوماسي به هم نتیجه ورنه که، هغه وخت به نتیجه ورکه چې د شورای امنیت 15 غړي دایمي چې له ویتو حق څخه برخورداره دي یو تضمین ترې واخلي. بل هیڅ لاره نه ده په دې نظر صاحب محترم. دغه د یو تضمین چې واخلي، که هر چا بیا سرغړونه وکړه، شورای امنیت د دنده ده چې اول سیاسي تحریم پرې ولګي، اقتصادي تحریم پرې ولګي، حتی پوځي هغه پرې ولګي، عملیات پرې وکړه په هغه هېواد باندې چې د نورو د هېوادونو په داخلي چاره کې مداخله وکړه. حتی موږ او تاسې په ملګري ملتونو سازمان کې یو قضایي څانګه لرو په نوم د انټرنیشنل کورټ اف جسټیک، یعنې جنایي محکمې لرو چې موږ او تاسې کولی سو هر هغه هېواد چې د نورو داخلي چارو کې لاسوهنه کوي، مداخلې کوي، تحریمونه پرې ولګي، که هغه سیاسي وي، اقتصادي یا نظامي هغه پرې وکړي. نو بله دا اوس موږ له پاکستانه به دا پوښتنه وکړو، ته دغه د اوسني حکومت دغه اپوزیسیون ته چې ته جای ورکوې، دا مطابق د کوم اصولو دي؟ دا مذاکرات چې ورسره روان دي او چې غواړي بیا په افغانستان باندې جنګ تحمیل کړي، خو ملګري ملتونو سازمان هم چوپ دلته پاتې ده. اصلا تا باید موږ هغه کړو، موږ باید سیمه ییزه اجماع را جوړه کړو، دغه اپوزیسیون ته ولې ته ځای ورکوې په پاکستان کې؟ ولې یو ناوړې نامشروع برنامې ورکوې؟ صحیح. اوس چې پوه چې افغانستان خپلواکه ده، په افغانستان کې مطلق امنیت شته، اجتماعي عدالت شته، د ولس غږ اورېدل کېږي، جابر ځپل کېږي، جزیرې د قدرت ختم شوې، ته دغه نه څه منلی. ډېره زیاته مننه. نو د دې له خاطره موږ تاسو باید داسې کار وکړو چې دا پیره که موږ تاسو پاکستان ته ډیپلوماسي ته ځو، هیڅ باید حضور ونه لرو. هغه وخت باید د افغانستان چارواکي حضور ولري چې نړیوال د شورای امنیت 15 دایمي غړي تضمین د دې واخلي. خیر و سلامت اوسئ. ولیا صاحب، یو څه چې واضح دغه دا ده چې له کله چې امارات په افغانستان کې واک ته رسېدلی، په پاکستان کې ناامنۍ او قوت زیات شوی ده. مخکې هم وي، خو بیا د بریدونه زیات شوي دي. په یو ډول پاکستان یې تړي د افغانستان له قضایاو سره، دې پورې حتما تړاو نه لري، ځکه چې مخکې هم په همدې باندې بحث وشو. خو لاملونه یې څه دي چې په پاکستان کې ناامنۍ دومره زیاته ده؟ دا 4 کاله کې چې په افغانستان کې اسلامي امارت ده، په دې 4 کلونو کې پاکستان نظامی حمله وکړله په ایران باندې. دا خو نو د امارت پورې اړه نه لري. پاکستان نظامی حمله وکړله په هند باندې، دا خو امارت پورې اړه نه لري. پاکستانی جنرالانو د انصاف ګوند، عمران خان ګوند مشروع حکومت په ضد کودتا وکړله، هغه ته سقوط ورکړو، دا خو اسلامي امارت پورې اړه نه لري. د انصاف ګوند ټول غړي واخیستل، زندانیان یې کړله، دا خو اسلامي امارت پورې اړه نه لري. او دا د اوس ځي خپل پاکستان یو اسلامي هیواد ده، خپل پوځونه وړي غزې ته او هلته د حماس په ضد باندې جنګوي، د فلسطین مظلوم ولس په ضد باندې جنګوي، د اسلام په ضد جنګوي، د یهودیانو په ګټه، د اسرائیلو په ګټه. دا خو اسلامي امارت پورې اړه نه لري. نو دا ټول شیان باید د پاکستان په کورني سیاست کې موږ ولټوو، او د پاکستان کورنی سیاست، اقتصاد، اجتماعي مسایل او بهرنی سیاست ټول د دغو جنرالانو په لاس کې ده. د پاکستان ټول اقتصاد د دوی په لاس کې ده، د پاکستان ټول کورنی او بهرنی سیاست د دوی په لاس کې ده. دا ټول ناخوالې چې رامنځته سوي دي، او دا ټول ناخوالې چې د پاکستان په نوم باندې افغانستان ته، هندوستان ته، ایران ته رامنځته سوي دي، سیمې ته رامنځته سوي دي، اصله پړی په همدغه جنرالانو باندې. ده به د خپل ملت ته څه وایي چې خپل ځواکونه وړي هلته فلسطین کې د مسلمانانو پر ضد یې کاروي؟ خپل ملت چې سرجي کې وژني، زنداني کوي، تروروي، او 80 کاله ترور په واسطه باندې په داخل د پاکستان کې دوی حاکمیت کړی ده، او 80 کاله ګاونډي هیوادونو او د سیمې هیوادونو ته دوی تروریزم صادر کړی ده. او دا اوس پاکستان همدغه جنرالان داعش تربیه کوي، ترن کوي،
او رالیږي افغانستان او نورو مملکتونو ته د بې ثباتۍ لپاره. پس د دوی په داخلي سیاست کې وژنه، زنداني کول، وهل، ټکول، محروم کول، کودتا کول، دا د دوی پالیسي ده. او په بهرني سیاست کې د اسرائیلو غلامي کول، د امریکا غلامي کول او د هغوی بردګي کول، هغه هم د اسلام په نوم باندې. او اوس دوی هغه اصلي څیره بربنډه سوله د دغو جنرالانو په ځانګړي ډول د جعلي مارشال مونیر اصلي څیره بربنډه سوه چې دی یو یهودی و او دی نن د اسرائیلو په اختیار کې ده او نن غواړي د اسرائیلو امنیت په هغه پاوز باندې تامین کړي چې هغه ټول مسلمانان دي او د هر عسکر په مقابل کې 15,000 او 20,000 ډالر واخلي. نو په پاکستان باندې یو یهودي، یو اسرائیلي نظامی جنرالان حاکمیت لري او دا ټول ناخواله چې په داخل پاکستان کې راځي، په ګاونډي هیوادونو کې راځي، مسؤلیت یې همدو په غاړه ده. همدا ده چې هر پاکستانی هر څه چې توان لري د دغو جنرالانو په ضد جهاد وکوي، د دوی په ضد وکاروي تر څو د دوی حاکمیت پای ته ورسیږي، د پاکستان ولس به آرامه سي، سیمه به آرامه سي او دنیا به آرامه سي. اما تر کوم ځای چې افغانانو پورې اړه لري، افغانان د هیڅ ګاونډي هیواد په شمول د پاکستان په کورنۍ چارو کې نه مداخله کړي او نه به یې وکړي. ډېره زیاته مننه کوم. استاد عباس مو راټول کړو، څه کوئ چې په دغه مهم تاریخي زماني مقطع کې افغانان اول خو خدای د پاکستان د چارواکو بالخصوص فوج ته هدایت وکړي په دې چې دا نفاق چې دوی راخیستی ده چې په یو خوا درته دریځي او ما او تا سره په جنګ کې بیا د غزوه بدر اقتباس کوي چې والا په غزوه بدر کې خو داسې سوي و داسې سوي و، بیا بلې خوا ته اسرائیل ته عسکر لیږلو ته تیار دي. یو خوا ته په خپل پاسپورټ کې لیکي چې موږ اسرائیل په رسمیت نه پیژنو، په حیث هیواد یې نه پیژنو، بله خوا ته ورته عسکر لیږي د حماس د وژلو، د فلسطینیانو باندې ظلم کولو او همداسې ډېر زیات سیاستونه چې هغه دوه مخیزه سیاست دی چې دواړه اړخه نه دوی لوبه کوي. دا د دوی یو ډېر غټ جنجال ده. دا د داعش مثال مخکې استاد زیات کو، داعش 2 میاشتې مخکې ذبیح الله مجاهد صاحب ویلو چې د دوی د رسنیز څانګې رئیس په پاکستان کې ده او دا یې درته پرون یې درته اعلان وکړو سړی یم بندي کړو، سړی یم ونیسو. خیر دا سړی او بیا د خیاطانې خبریالانې اوس دا خبره سره جوړوي. څوک وایي چې والا د داعش خو ده، خو په افغانستان کې خو دا سړی دلته ګیر سو، بل وایي نه دا ډیورنډ کرښې سره ډېر نږدې سره ګیر کړی ده. نو دا سړی څه سیاحت لپاره تللی او چکر لپاره تللی او پاکستان ته. خو دغه دوه مخیزه سیاستونه دي چې دوی ما او تا سره مخ ته بیایي. مخکې د آی سی جی اشاره وسوه، جنجال دی د نړیوالو محکمو د نړیوالو ساختارونو دا ده چې هغه ځینې قوتونه یا ابرقدرتونه هغوی په واک کې دي او هغوی هرې خوا ته چې بیایي بوځي. که د خلکو کې انسانیت وه، د نړیوال د جرمونو محکمه یا د عدالت محکمه دوی به د فلسطین قضیې کې به یو اړخ اخیسته او یو اقدام به کړی او سید آی سی سی ته د خدای خیر ورکړي نتنیاهو په اړه د ارست وارنټ خو راوباسو، خو د زورې او همدومره خو یې وکړو چې خدای دې ثواب ورکړي. خو بل اړخ دغه ده چې تر هغو پورې چې موږ تاسو اول خو په خپل داخل کې کار وکړو په دې چې د دوی په منځ کې تغییر راځي. دوی دومره خبره دومره اوج ته رسولې ده چې د اقتصادي نگاه نه، سیاسي نگاه نه، بیا اوس د ملت د پردي کولو نگاه نه دوی په خپل منځ کې یو غوغا سره راپورته کیږي. دا نظام به نه پاتې کیږي او د نظام کې که تغییر راغی په فکر کې به تغییر راځي او فکر کې تغییر راغی ما او تا سره یو لاره را پیدا کیږي. ولې چې راتلونکی کس چې په واک کې که هغه د ولس 1% نمایندګي مو کې هغه به په افغانستان سره جنګ نه غواړي. ولې چې د همدغه ملي اردو دا نه اوري چې په لنډي کوتل، په پېښور، په کوټه، په دې ټولو کې د تجارانو غونډې راټولې سوې، زارې ورته وکړې چې ګوري دا دروازه خلاصه کوي، دا دروازه مه سیاسي کوئ راته. خو دوی په قصې کې نه دي. نو موضوع ته به صبر کوو، صبر به کوو، سیاست او حکمت نه به کار اخلو، نړیوال سټیج باندې به لابي کوو چې د دوی ذهنیت سازي باندې کار وسي. نور به انتظار کوو چې هلته پاکستان دیني تغییر راسي او هلته یو فکر تغییر سي، بیا موږ دوی یو لاره سره پیدا کولی سو. کور دې ودان په خیر اوسي. باور صاحب څه وکړو افغانان موږ او تاسې حل لارې د موږ لپاره محترم فقط که 15 دقیقې وخت راکړي، زما یو ګیله له بهرني میشتو افغانانو څخه ده.
پاکستان خو وایي ګاونډی خو دښمن د هغه خپل هغه استراتیژیک اهدافونه لاسته راوړي له هرې لارې څخه استفاده کوي. د جي ټي پي موضوع هم د دوی د استخباراتي نفوذ په 2000 کال راډیخه دوی جوړه کړې وه. د شوروي په جنګ کې هم هغه د ټي ټي پي بنسټګر چې وه ملاتړ یې دوی کوه. د کشمیر په مسله کې هم دلجش احمد چې د هغه وه دوی ملاتړ وکړ. همداسې د افغانستان په نورو کې دوی خپل اهداف لاسته راوړي. موږ ته اوس دا پکار ده چې نړیوال هم غواړي، ځکه خوشبختانه وایم که متاسفانه افغانستان یو جغرافیایي استراتیژیک موقعیت لري چې د اسیا یو زړه ده. دلته هر نړیوال کوشش کوي چې راسي هغه خپل استراتیژیک اهدافونه لاسته راوړي. له بهر میشتو افغانانو مې یو ګیله ده دا ده چې ډېر شرم ده چې دوی چې یو امریکای وژل سوی نه وي بیا په بخښنه هم ترې غواړي، هغه هم ترې غواړي، بس چې یعنې دوی موږ ډیپورت نه کا، لاسونه یې نیولي، یو امریکایي ته په زرهاوه افغانان ووژل سول، غږ یې پورته نه کړ. دوه د موږ لپاره دا پکار ده چې موږ هغه دیني ډلې، هغه سیاسي ډلې ځان سره راټولې کړو او مشترکاً کار وکړو. بل باید اقتصادي پرمختګ وکړو، زمینه د کار برابره کړو خپل ولس ته تر څو خپل ولس راضي ونیسو. درېیم به دا ده چې په بهرني سیاست کې الحمدلله اوس هم داسې بریالي یو، همداسې باید کار وکړو. له نړیوالو سره دا اوس هم زموږ اړیکې جوړې دي، سیمه ییز هېوادونه حتی امریکا سره هم دا اوس شاید کوم باور چې په پاکستان امریکا درلوده اوس کرا له لاسه ورکوي. او بله موږ دا موضوع کوو چې افغانان باید ملي وحدت ته راټول کړو. که ملي وحدت ته راټول نه سوه، د افغانستان د اوسني حکومت اپوزیسیون چې اوس په تبلیغات صفات مجازید کې کار کوي، د دوی کورونه باید مصادره کړو او هغه چاته چې هغوی حقداره دي ورکړل شي. په خیر و سلامت اوسئ. ولیا صاحب څه وکړو؟ حل لارې څه د افغانانو لپاره؟ حل لاره د افغانانو لپاره دا ده چې خپل ملي وحدت وساتي او د حکومت تر مشرۍ لاندې له خپل استقلال او تمامیت ارزي څخه په بشپړ ډول د متجاوزینو په وړاندې په ځانګړي ډول د پاکستاني جنرالانو په وړاندې ودرېږي، لکه پخوا غوندې غاښ ماتونکی جواب ورکړي چې حتما به یې ورکوي. او اوس د خوښۍ جای دا ده چې پاکستاني جنرالان نور نسی کولی چې افغانستان بې ثباته کړي، په افغانستان کې بې امنیتي راولي، د حکومت په وړاندې نظامي نیابتي ډلې جوړې کړي. دا هم نسی کولی چې په افغانستان باندې اقتصادي بحران تحمیل کړي. فقط یو سرخوږی جوړولی سي افغانانو ته، او که د خدای پاک رضا وي له دې سرخوږي نه به هم افغانان ډېر زر خلاص سي. لکه څنګه چې دا تیرو 2 میاشتو ښودله ټولو افغانانو، که هغه کور دننه و که کور بهر و، په یو غږ باندې د افغانستان له حکومت څخه دفاع وکړله، ملاتړ یې وکړ د پاکستاني متجاوزینو په وړاندې. دا د قدر وړ ده. او همدغسې د افغانستان حکومت هم باید د خپل ولس غوښتنو ته، غږونو ته درناوی وکړي او هغه واوري او یو څه غوښتنې ورته مثبت جواب ورکړي. زما اساسي پوښتنه هم همدا وه چې څومره کلک افغانان د حکومت تر څنګ ودرېدل، حکومت ته هم څومره اړتیا ده چې ولس ته مراجعه وکړي، د ولس غوښتنې، مشروع غوښتنې، بیا د ښوونځیو مسله ده نور ته حل کړي بالاخره. ګوري چې ټول افغانان، که حتی د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفین هم و، مطلق د پاکستان په وړاندې د افغانستان د حکومت په څنګ کې ودرېدله. چا په قلم، چا په ژبه، چا په توپک د پاکستاني جنرالانو په ضد باندې قیام وکاوه. او تقریبا دغسې یو تصور اصلا پاکستاني جنرالانو نسوی کولی. نو دغسې چې ملت، ولس د افغانستان د حکومت شاته ټینګ ولاړ و، بیا به هم ولاړ وي، او تر څو چې دا پاکستاني جنرالان په واک کې وي، له خپل حکومت، دولت او نظام څخه به دفاع کوي، له خپل استقلال څخه به دفاع کوي. په څنګ د دې کې د افغانستان د حکومت وظیفه هم دا ده چې د خپل ولس هغه مشروع غوښتنو ته، لکه تاسې فرموده چې مکتبونه باید خلاص سي، پوهنتونونه باید خلاص سي، د کار زمینه او شرایط مساعد سي، دغه مشروع غوښتنې دي، دغو ته باید مثبت جواب ورکړي. دا د جګړې پر مهال یو مشهور مقوله ده چې ښه بالاخره حلوا نه ویشل کېږي، باید هر لوری قوي واوسي. کولی شو دلته په کور دننه په دا ساینس او ټکنالوژي او د وسلو په خرید او په دغو شیانو باندې یو څه تمرکز وکړو، ځینو هېوادو سره چې موږ سره نږدې اړیکې لکه روسیه له دوی نه راواخلو؟ ګوره مهم دا ده چې له امریکایي اشغال څخه کومې وسلې چې دلته په میراث پاتې سوي دي،
دا ډېرې عادي وسلې دي او له دغو وسلو نه په یرغلیز جنګونو کې قطعا استفاده نشي کېدلی. نو اړتیا ده چې افغانستان خپل وسلوال ځواکونه په ډېر معاصره ټکنالوژي باندې سمبال کړي، تر څو د معاصرې ټکنالوژي پر بنسټ باندې، تر څو دغه عقیدې چې اسلامي عبارت لري د دې پر بنسټ باندې له خپل هیواد، له خپل استقلال او له خپل تمامیت ارضي څخه دفاع وکوي. نو د دې لپاره اړتیا ده چې د تعلیم او تحصیل دروازې باید خلاصې وي. تعلیم او تحصیل باید ډیر مدرن اوسیږي. کوم شی چې اوس زموږ په پوهنتونونو کې تدریسیږي استاد ته معلوم ده، په مکتبونو کې تدریسیږي، دا ډیر د 50 کالو یا د 100 کالو مخکې تعلیمي او تحصیلي نصابونه دي چې موږ ځوانان یې مصروف ساتلي دي. نو هر څه باید دلته نوي اوسیږي، مدرن اوسیږي او معاصره ټکنالوژي باید راوړل شي. بخیر او سلامت اوسئ. وړیا صاحب، باور صاحب محترم او بهیر صاحب ډېره زیاته مننه. عزتمندو لیدونکو، ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو، د خدای په امان.